بسم الله الرحمن الرحیم ذهین آفیشل یوټیوب چینل ته راغلاست لیدونکو په نن ورځ ویډیو کې زه تاسو ته د باینانس سپاټ ټریډینګ او فیوچر ټریډینګ مکمل تفصیلی ویډیو وړاندې کوم او په هغه کې زه تاسو ته مکمل ډول سپاټ ټریډینګ او فیوچر ټریډینګ د زده کړم نو هیره دې نه وي چې دا ویډیو یوازې هغه کسانو دپاره ده کوم چې په باینانس کې نوي دي او تازه دوی باینانس ته راغلي دي او غواړي ټریډینګ زده کړي کوم کسان چې په دغه فیوچر او سپاټ ټریډینګ پوهیږي نو هیله کوم هغه دې دا ویډیو مه ګوري ځکه چې هغوی ته پته ده او پوهیږي نو هغه کسان دپاره ده چې کوم نوي وي او هغوی تازه ټریډینګ زده کول غواړي نو راځو ویډیو په طرف باندې مخکې له دې چې زه ویډیو شروع کوم له تاسو ټولو یوه هیله کوم که چېرته تاسو ذهین افیشل یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی هغه در سره سبسکرایب کړئ موږ دغه شانتي تخنیکي اړوند د موبایل او کمپیوټر ویډیو جوړو نو هغې خبرتیا به تاسو ته رسیږي او تاسو ته په یوټیوب کې ټاپ باندې زموږ ویډیو راځي نو راځو ویډیو ته تاسو به باینانس خلاص کړئ مخکې له دې چې باینانس تاسو په دې باندې خبرې وکړم اول باید دا وایم چې تاسو باینانس اکاونټ که چېرته نه لرئ په ویډیو ډسکرپشن کې د باینانس اکاونټ جوړولو لینک دی هغه ځای نه به تاسو اکاونټ جوړول طریقه زده کوئ اکاونټ به جوړ کړئ وروسته له هغې بیا خبره داسې ده چې دې کې پیسې څنګه اچول کېږي په دې باندې هم موږ ویډیو کړې ده نو که چېرته تاسو پیسو ته اړتیا وي باینانس کې واچوئ یا باینانس کې در سره پیسې غواړئ نغدې کړئ نو موږ د وټساپ د لارې میسج وکړئ موږ تاسو ته هم پیسې اچوو هم درته نغدوو نو راځو ملګرو اوس په دې باندې خبره کوو چې موږ پیسې هم واچولې اکاونټ مو هم جوړ کوو اوس څنګه دې کې ټریډز وکړم څنګه پکې کار وکړم ما خو پیسې مقصد واچولې زه اوس نه پوهېږم نو دا ویډیو تاسو لپاره ده اوس راځو په دې کې ټریډینګ کوو تاسو پیسې واچول تاسو سره به شاید پیسې فاونډینګ کې وي نو تاسو به دغه پیسې خپلې سپاټ ته ټرانسفر کړئ ټرانسفر له دغه ځای ټرانسفر کېږي دلته به تاسو ورته خپل سپاټ والټ انتخاب کړئ لاندې او دلته ماکسیمم ووهئ ستاسو څومره پیسې چې په دې کې دي بیا به لاندې کنفرم ټرانسفر ووهئ تاسو پیسې به سپاټ ته راشي دلته به راشي صحیح شو ګورئ باینانس یو باینانس دی په دې کې ډېر والټونه دي سپاټ یو دی فاونډینګ بل دی ایرن بل دی فیوچر بل دی مارجن بل دی آپشن بل دی په دې کې مختلف اکاونټونه دي نو تاسو به موږ سپاټ او فیوچر کې کار کوو یوازې دغه دوه برخې ډیر زیات کارول کیږي خو د سپاټ په پرتله باندې فیوچر به بیخي زیات کارول کیږي ډیر خلک یې کاروي نو اوس اول موږ په سپاټ باندې خبره کوم کله چې پیسې سپاټ ته راولېږلې اوس تاسو سره پیسې سپاټ کې دي ګوره ما سره $24 دي سپاټ کې نو زه اوس غواړم دې کې ټریډ وکړم یو کرنسي واخلم او هغه پرېږدم هولډ یې کړم یعنې صبر وکړم ورته او هغه چې کله ریټ جګ شي ما ته دې ګټه وکړي هو ګوره ملګرو ویډیو دقیق وګورئ څه مه کوئ ویډیو مه سکپ کوئ ویډیو هغه کسان دپاره کوم چې نه پوهېږي چې که چېرته تاسو نه پوهېږئ نو ویډیو وګورئ چې پوه شئ سر مو خلاص شي په دې باندې چې څنګه کار کېږي دا زه څه وکړم څنګه ونه کړم یعنې ښه صحیح دقیق ویډیو وګورئ چې پوه شئ نو سپاټ ټریډینګ دا دی کله تاسو یو شی واخیست تاسو پیسې نه سوځئ یعنې یو میاشت هم صبر خلک کوي یو کال هم دا پرېږدي 10 ورځې هم پرېږدي خو فیوچر بیا مقابل د دې دی یعنې سپاټ کې خلک یو کال هم پرېږدي 2 کاله هم پرېږدي یو ټریډ خو فیوچر کې مونږ چې زیات پیسې مونږ سره زیاتې نه وي یا $50 وي یا 100 وي یا 200 وي نو دا یو ورځ یا 2 ورځې ټریډینګ زیات چې پرېښودل شي یا ډېر چې پرېښودل شي یو ورځ یا 2 ورځې په فیوچر کې او په سپاټ کې څه دی سپاټ کې میاشتې خلک پرېږدي کلونه خلک پرېږدي ورځې خو به حتما ډېر په ورځ مقصد په تاسو پرېږدی چې ډېرې ورځې منتظر شئ ورته تاسو ته ګټه وکړي اوس راځو تاسو چې کله سپاټ کې پیسې واچولې را به شئ تاسو دلته مارکیټ ته چې راغلی دلته به مارکیټ ووهئ صحیح ده دا مارکیټ دی دا مکمل کرنسیانې دي په دې کې څومره کرنسیانې چې په دې کې دي په باینانس کې دي او په سپاټ کې دي یعنې په سپاټ برخه کې کوم کرنسیانې دي ځینې کرنسیان داسې دي په سپاټ کې شته په فیوچر کې نشته دی ځینې دي په فیوچر کې په سپاټ کې نه خو دا چې دي مکمل په دې کې شته دی سپاټ برخې والا کرنسیان دي اوس دې کې به تاسو ګرځئ کومه کرنسي چې ډېره غورځېدلې وي هغه به څنګه پیدا کوئ تاسو به دغه هوم ته راشئ هوم ته چې کله راغلی که نه هوم د لاندې دلته به تاسو وګورئ لوزر د چوکر دلته به تاسو هغه کرنسیانې په تاسو پیدا شي چې کومې ډېر ښکته تللي وي نو هغه دغه کرنسیانې دي چې ډېر زیات په فیصدي سره ښکته تللي دي نو زه فرض مثال
یو دانه اخلم تاسو ته دغه AVA په دغه به تاسو کلیک واخلئ. کله چې دا تاسو کلیک واخیستو تاسو سره به د دې دغه صفحه خلاصه شي. دا باینانس چې دی لږ انټرنیټ ته ډېر انټرنیټ ته اړتیا لري، یعنې باید تیز وي ستاسو انټرنیټ. کم انټرنیټ باندې کار نه کوي. کله چې تاسو کرنسي ووهله نو تاسو به دغه شانتې ګراف خلاص شي. دلته به تاسو وګورئ چې آیا دغه 15 دقیقو دی، دا به تاسو 1 ساعت وګورئ. دلته 4 ساعته به وګورئ، 1 ورځ به وګورئ، یعنې ورځې دې ته وایي کینډل. دا سور چې دی دې ته هم کینډل وایي، دا شین دا کومې خانې جوړ شوي دي ته یا کینډل وایي. صحیح ده، هر یو ته کینډل وایي. نو کله چې تاسو وګورئ دا اوس 1 ورځ تاسو انتخاب کړله که نه، اوس ما 1 ورځ انتخاب کړه، دا یو دانه 1 ورځ کینډل. مقصد په دغه 1 ورځ کې دومره ښکته راغلی، په دا بله ورځ کې دومره جګ تللی دی، شنه پورته تلي، سره چې دي ښکته راغلی. نو معنا دا شو چې دا ډېر ښکته راغلی. ګورئ په داسې 10-15 ورځو کې مکمل دا ښکته تللی دی. نو دې امکان شته چې دا بیرته پورته لاړ شي. نو تاسو به څه وکئ، دغه چې تاسو کله وکتو داسې ښه وګورئ، ښه ذهن سره به تاسو دا ګورئ چې کوئ به چې دا اوس ښکته راغلی، نو امکان لري دا بیرته پورته لاړ شي. ځکه ریټ ښکته شوی نو بیرته امکان لري پورته لاړ شي. نو کله چې تاسو دا ځان سره انالایسس وکړو، مکمل دې زده کېده غواړي د دې کورسونه وکوئ. که تاسو خپله لږ ویډیوګانې ګورئ، زده کړې وکړئ، اردو ویډیوګانې وګورئ، هغه کې ډېر مکمل معلومات شته دی. نو کله چې تاسو ځان پوهه کړو په دې باندې بیا تاسو ته هر یو کرنسي پته لګېږي چې دا ښکته ځي یا پورته ځي. سمه ده. نو کله چې دا تاسو برابر کو معلومات وشو چې دغه کرنسي به زه غواړم واخلم، نو دلته به تاسو بای باندې کلیک وکړئ. کله چې بای باندې کلیک وکړو تاسو ته به دغه صفحه راشي. ګورئ اتومات به د ټریډ صفحې ته راشي. دلته ګورئ لاندې ټریډ ته به تاسو راشئ. کله چې ټریډ ته راغللی نو دلته به تاسو ته دغه رقم صفحه خلاصه شي. په دې کې 2 ډوله هغه دي، یو بای دی یو سیل دی. اوس غواړم دا زه هر څه واخلم چې مقصد ماته دا ګټه وکړي، پورته ځي که نه. نو دا به بای کې به وي، تاسو به د لاندې لیمټ ته راشئ. په دې لیمټ کې به تاسو مارکیټ انتخاب کړئ. صحیح ده. کله چې مارکیټ انتخاب کړو، له دې نه وروسته به تاسو دغه لاندې چې کوم دی ټوټل دی USDT ده، دغه ځای نه هم داسې کېږي زیاتېږي. ستاسو اکاونټ مقصد څومره پیسې تاسو اکاونټ کې دي هغومره څومره باندې تاسو دا اخلی. اوس تاسو سره فرض مثال $200 دی په اکاونټ کې، نو ته خو $200 نه اخلې، ته وایې زه $10 واخلم. هلته به 10 ولیکئ. صحیح شو. 10 هم چې کله ولیکل تاسو به دا بای کوئ. بای ګوره سکسیس ما ته ولیکل بای، خو ما ته اوس معلومات نشته چې دا اوس کوم ځای کې شو، کوم ځای کې ما ګټه معلومیږي، کوم ځای کې شو پیسې ټریډ، کوم ځای کې ولګېدو. نو دې لپاره به تاسو ساده راشئ، دغه والټ به انتخاب کړئ، سپاټ ته به راشئ. کله چې سپاټ ته راغلی داسې به ریفریش ورکړئ. دلته به تاسو ګورئ دا ګورئ AVA ما واخیسته که نه $10 پوره $10 څو دی 10.01 مقصد 1 سنټ راته وګټلو. اوس وخت کې هم دا اوس ما واخیسته 1 سنټ ګټه وکړله. اوس دلته به تاسو ګورئ خپلې پیسې، دلته $10 ما اخیسته. دلته به ګورئ چې کله دا $10 نه اضافه کېدم، فرض مثال 11 شو، 12 شو، 14 شو، نو تاسو ته به هغومره ګټه کوي. نو فرض مثال د دې ګټه وکړله $10 ما اخیستو، فرض مثال $20 دې ګټه کړې ده. نو زه دا بېرته غواړم بېرته خرڅ کړم. څنګه به خرڅوم؟ بېرته به راشئ ټریډ ته، دغه لاندې ځای ته. کله چې دلته راغلی دلته به دغه سیل انتخاب کوئ. صحیح ده. سیل به ووایي. کله چې سیل دا به مارکیټ کې کوئ. صحیح ده. لیمټ یا هر شو دا مارکیټ کوي. او دلته به څه وکړئ تاسو دا کرښه به سر ته ورسوئ. صحیح شو. کله چې سر ته ورسوله دلته به سیل AVA ووهئ. نو ستا پیسې به مکمل ټول بیرته خرڅ شي. مقصد تا ته به ګټه وکړي. بیرته به راشئ دلته والټ ته او سپاټ ته به راشئ. ګورئ AVA موږ سره خرڅ شو او موږ ته مقصد کومه ګټه هم کړې وه هغه بیرته موږ سره جمع شول. نو دا تاسو سره سپاټ ټریډینګ دی. نو ملګرو دا د سپاټ برخه وه. که چېرته تاسو په دې باندې بیا هم نه یاستئ پوه شوي نو دا ویډیو بیا وګورئ، ویډیو شاته کړئ، سر نه بیا وګورئ، 2-3 ځله وګورئ تر څو تاسو مکمل پوه شئ. نو په دې کې چې دی اوس یې ښه وخت دی، تاسو هره کرنسي واخلئ انشاءالله تاسو به ګټه کوي. ځکه ټولې کرنسي ښکته راغلي دي او بیټکوین هم ډېر ښکته تللی، یعنې 60,000 ته راغلی، 83,000 نه 61,000 ته راغلی. که چېرته دا بېرته 83,000 ته رسېږي، 80,000 ته رسېږي، نو دا به نیم په نیمه تاسو ته نوره ګټه هم وکړي که چېرته تاسو هر یو کرنسي واخیسته په سپاټ کې. سمه ده. بل خبر دا ده په سپاټ کې دي کې تاسو پیسې نه سوځېږي. تر څو چې تاسو ټریډ بېرته سیل کړی نه وي تاسو پیسې نه سوځېږي، نه ختمېږي. نو تاسو به دې کې یوازې پیسو دغه دا دی چې پیسې هم نه ختمېږي.
اوس راځو فیوچر ته. فیوچر کې به څنګه چل کوو، فیوچر څنګه دی، څومره کار یې څنګه دی. نو راځو اوس به دا شروع کوو. اوس تاسو سره پیسې په سپاټ کې وي که نه، اوس دا غواړم بیرته فیوچر ته ولېږئ، یعنې دا پیسې به تاسو هغه اکاونټ ته لېږئ چې کومه برخه کې کار کوئ. دلته ټرانسفر ووهئ، ما سره په سپاټ کې دي سپاټ پاس، په سپاټ تیار انتخاب وي، په دې دویم کې به تاسو فیوچر USDS ام فیوچر به انتخاب کوئ، بیا به ماکسیمم ووهئ او کنفرم ټرانسفر. نو تاسو پیسې به سپاټ نه صفر شي او فیوچر ته به راشي. کله چې تاسو پیسې دلته راغللې په دې صفحه کې، اوس دا دی فیوچر. په فیوچر کې ما نن کار کړی، ګورئ 4.9 دا ما نن ورځ ګټې ده، PNL دی چې نن ورځ ما په دې کې کار کړی دی. دې کې یو خبره ده، تاسو چې فیوچر غواړئ وکئ، دې کې ګټه هم ډیره ده خو تاوان هم ډیر دی. اوس زه تاسو ته وښیم، په دې کې تاسو خطر شته چې ستاسو اکاونټ صفر شي، $200 در سره دي، صفر شي، ختم شي، غلط ټریډ وکړئ. تاسو سره $50 دي، $60 دي، غلط ټریډ وکړئ، په یو دقیقه کې په 10 دقیقو کې صفر کیږي. نو دې کې به تاسو ډیر زیات احتیاط کوئ او دا د لږ وخت ټریډینګ وي. مقصد داسې هم کېدلی شي 15 دقیقې ټریډ ولګئ، 15 دقیقې وروسته بیرته بند کړي، تاسو ته $50 وګټي. او داسې هم کېدلی شي چې تاسو یو غلط ټریډ ولګوئ، نو په 2 دقیقو کې ستاسو ته $10 تاوان درکړي. او داسې هم کېدلی شي چې تاسو اوس ټریډ ولګوئ، په یو دقیقه کې تاسو $10 بیرته وګټي. نو دې کې به تاسو ډیر احتیاط کوئ او ډیر سخته برخه دا ده فیوچر ټریډینګ دی. اوس به دې کې ټریډ څنګه کوو. په دې کې ټریډ داسې کېږي، دلته به راشئ لاندې فیوچر ته، ګورئ فیوچر آپشن. دلته چې کله راغلی، دلته به تاسو دغه شانتې صفحه خلاصوي. په دې کې دغه ځای نه نورې کرنسیانې راوړي. په دې آل کې به تاسو مکمل کرنسیانې وګورئ، دا د فیوچر کومې کرنسي دي دا دي. اوس په دې کې تاسو غواړئ چې کوم کرنسي ډېر ښکته تلي، نو هغه به دغه ځای نه تاسو وګورئ، 40 دغه چې چینج چې لیکلی 40 ساعته چینج. نو دغه چې تاسو کله ووهئ، نو MKR USDT دا کومه کرنسي ده، دا ډېر ښکته تللې، 40 ساعتونو کې ټول نه ډېر ښکته دا تللې ده. او چې تر ټولو نه ډېر چې جیګ تللی دی ONG په نوم USDT دغه کوم کوین دی، دغه ډېر مقصد پر مخ تللی په 40 ساعتونو کې 9% جیګ تللی دی. نو تاسو اوس به دې نه یو انتخاب کوئ، صحیح ده. که تاسو ته معلومات وي همداسې یو څوک سیګنل درکړي، بیا به تاسو دغه ځای کې سرچ کوئ. مقصد دغه زه دا سرچ کوم که نه، زه وایم زه دا شاید پورته لاړ شي، اوس ښکته تللی. نو دغه ما انتخاب کو، صحیح شو. دلته به تاسو یو کراس ته یو ایسولیټډ دی. کراس معنا دا چې ستا سره فیوچر کې اوس ما سره $20 دي که نه، او زه ټریډ لګوم په $10، صحیح ده. اوس دا کوین خط تاوان کې لاړو دا $10 هم وهل، ما ټریډ نه بندېږي تر څو چې زما دغه اکاونټ کې په دغه فیوچر کې ما $20 اچوي، دا ټول ختم کړي نه وي، هغې پر زما اکاونټ مقصد ټریډ نه بندېږي. نو دې ته کراس وایي، صحیح ده. یعنې تاسو ټولو پیسو ته چې په اکاونټ کې وي هغې ته خطر دی. او که چېرته تاسو ایسولیټډ انتخاب کوئ، معنا دا شوله چې ستاسو $10 ټریډ ولګو، $10 تاوان کې لاړو، همغه ټریډ بندېږي، تاسو اضافه پیسې نه سوځېږي. نو دې کې یو خبر دا ده چې په ایسولیټډ کې مقصد لیکویډیشن کوم دغه دی، زه تاسو ته اوس وښیم چې هغه ډېر نږدې وي، او په دې کراس کې چې وي هغه ډېر لري. مقصد تاسو پیسو سوځېدو هغه چې کوم هدف دی که نه، کوم هدف کې چې تاسو پیسې سوځېږي هغه په ایسولیټډ کې نږدې وي او په کراس کې لرې وي. خو ایسولیټډ کې مقصد دا وي چې څومره پیسې تاسو ټریډ ولګو همغه پیسو سوځېدو مقصد هدف نږدې وي. او په کراس کې د ټول اکاونټ مقصد ټول اکاونټ چې صفر کېږي د هغې هدف لرې وي. نو تاسو به همیشه دپاره کراس استفاده کوئ چې دا لږ ګټه کوي. خو که چېرته تاسو ډېر دغه استئ، بیا تاسو ته ښه پته لګېږي څومره چې تاسو ټریډ کوئ. خو زما په نظر باندې زه چې استفاده کوم کراس استفاده کوم، ځکه چې یو کوین داسې وي چې هغه راشي، زه په $10 ټریډ ولګوم، هغه -12 ته راشي. نو که -10 ما لګولی وي ایسولیټډ وي، نو هغه $10 لاړو. خو هغه که ما کراس لګولی نو -12 ته راشي، بیرته جیګ ځي، بیرته ګټه راته کوي، نو هغه ما پیسې نه سوځېږي. سمه ده. نو کله چې تاسو دا انتخاب کو کراس، صحیح شو. هغې نه وروسته دغه 100x دی، ما خو 100 ته رسولی دی، مثلا 100x لګوم، دې ته x وایي لیوریج وایي، صحیح ده. لیوریج دا معنا چې تا سره اوس $10 دي او ستا 10 لیوریج ورکو، دا دی 10 او کنفرم دې کو. ستا معنا ستا پیسې $100 شو، $10 دي $100 شو. لکه سپاټ کې چې $100 واچوي، فیوچر کې $10 دومره شو چې 10 لیوریج ورکړي، لکه $100 چې سپاټ کې واچوي. نو اوس زه غواړم
$10 دي په $10 باندې زه دا دغه یو کوکاین چې کوم دا اخلم ګوره دلته زه اوس $10 برابر هم هلته لاندې کاسټ تاسو ګورئ کاسټ ګورئ $7 اته نهه لس ګورئ $10 شو ښه $10 صحیح ده $10.38 شو نو دا ما سره څو راځي لس ایکس ما لګولی دی نو لس په لس کې $100 لا زیات راځي صحیح ده یعنې $10 نه زیات دی نو لس په لس کې ضرب کړئ تاسو ته څو راځي 100 راځي ښه دا چې کله ما ورته برابر کو نو زه اوس دې کې دوه ډوله ګوره ټریډ کېږي ښه یو دا دی بای لانګ دی یو سیل شارټ دی په سپاټ کې څو ډوله کېږي یو ډول بای به دې واخیسته سیل کې به دې خرڅ کو په دې کې څو ډوله کېږي دې کې دوه ډوله کېږي ګورې کله چې د یو شي ریټ ښکته راغلی وي او ته غواړې دا اوس ته وایې چې پورته ځي او ماته دې ګټه وکړي نو دا معنا دا شو چې ته به بای وهې مقصد پورته ځي تا ته به ګټه کوي بل به دې کې دا کار دی چې ښکته ځي تا ته به ګټه کوي یو شي ریټ جیګ تلی دی او ته غواړې مقصد هغه اوس ښکته بېرته را شروع دی نو ته غواړې چې ما ته ګټه وکړي نو هغه به ته سیل شارټ وایي یعنې پاس تلی دی ریټ یې جیګ شوی که نه ریټ یې جیګ تلی دی فرض مثال د دې دی اوس 11,501 که نه یعنې جیګ تلی نو ته وایې چې دا راځي 10 نو کله چې 10 راځي نو ته به دغه ارزو ته برابر کې سیل شارټ به وایي مقصد کله چې دا 11 نه 10 ته راځي نو تا ته به ګټه کوي خو که چېرته ته اوس بای لانګ انتخاب ووهې که نه نو دا 11 نه چې 10 ته تاوان درته کوي او چې د 11 نه 12 14 ته جیګ لاړ نو ګټه به موږ ته کوي صحیح ده زه اوس بای لانګ وهمه کله چې دا تاسو وهل نو تاسو ته به دلته ولیکي چې سکسیس شو مقصد تاسو دغه ټریډ ولګېدو دا د انټرنیټ وجه وي ځکه چې زه خبرې ډېر کوم دلته انټرنیټ کمزوری شي او ټریډ زر ونه لګېږي ښه زه به ریفریش ما ورکو بیا به زه برابر کړم $10 باندې صحیح شو $10 او د نور شیان ما برابر کړي نو بای لانګ وهم کله چې ما بای لانګ وهل نو دلته ما ته ولیکل سکسیس صحیح شو سکسیس سره دلته به راشئ لاندې پوزیشن کې به یو لیکل شوي دغه به تاسو انتخاب کړئ ګورئ دا ما کوم ټریډ ولګو دا اوس منفي 1 سنټ تاوان ګورئ مثبت 14 سنټه ګټه کې لاړه مثبت 23 ګورئ څومره لږ وخت کې په یو 100 سکنډه کې تاسو اوس خپله ورته ګورئ په 100 سکنډه کې دا څومره تاوان او ګټه ته ځي یعنې دا خطر ډېر زیات لري ګټه هم ډېره درکوي اوس ما 10 لیورېج 10 چنده باندې ما اخیستی زه وایم چې 1 سنټ ما ته مقصد 1 سنټ جیګ لاړ شي ما ته د 10 سنټه ګټه راکړي که 1 سنټ ښکته لاړ ما ته 10 سنټه تاوان راکړي اوس دا 3 سنټه ښکته لاړ ګوره ما ته 1.5 سنټه تاوان ته تلو نو دغه د دې کار دی مقصد دلته به تاسو ګوره منتظر به اوسئ خو بله خبره تاسو باید یاده ونه وځي مقصد تاسو $10 یا $10 دا ټریډ ولګو تاسو به داسې نه کوئ چې په 10 سنټه ګټه کې تاسو دا بند کړئ یا 20 سنټه یا 1.5 سنټه کې تاسو به $1 نه کم ځکه نه بندوئ چې دا د هر ټریډ دوی فیس اخلي فیس 20 سنټه 10 سنټه دوی فیس دی که ته چېرته 10 سنټه یا 20 سنټه ګټه کې ته دا بند کړي نو تا دا فیس مقصد دا فیس هم درنه لاړ او تا ته هېڅ ګټه ونه کړل نو تا ته به خپل اکاونټ کې به پیسې نه اضافه کېږي هغه ایله به د فیس روپۍ ورکړي ته نو دې کې به تاسو منتظر کېږئ ګورئ ما سره دا ټریډ به څومره تاوان کې لاړو ځکه چې ما یا سم کتلی نو یا مقصد لیوریج مې ډېر لګولی 10 لیوریج د 10 چنده مقصد 10 چنده چې تاوان ته مني او ګټه غواړي نو تاوان به هم دومره مني نو 10 چنده کې ما دا لګولی اوس ما ته ښکته تاوان کې لاړو نو زه تر هغې منتظر کېږم تر څو دا بېرته ګټې ته لاړ شي کله چې ګټې ته لاړ نو زه به بیا راشم او تاسو ته به زه ټریډ بند کړم بله خبره دا ملګرو چې دلته ګورئ تاسو سره خو ټریډ ولګېدو دا د تاوان کې روان دی یعنې تاسو ټریډ ولګو یا ګټه کې یا تاوان کې دلته به څو خبرو ته منتظر اوسئ ګورئ ښه زه تاسو ته نښه کوم یو دا چې تاسو به دلته ګورئ دغه فیصدي ته دا ګورئ شنه ده مقصد کله چې دا سره فیصدي شو ته پوه شو چې ستا اکاونټ خطر کې شو مقصد ستا پیسې سیزي یعنې 80% کې دا سور کېږي 40% کې زیړ کېږي په 80% نه چې واوړي سور کېږي تر 80% کې تاسو ته کال درکوي یعنې تاسو ته یو ایمیل کوي چې تاسو اکاونټ خطر کې دی بیا ټریډ بند کړه یا مقصد تاسو خطر کې یاستئ اکاونټ پیسې مو ختمیږي نو تاسو ته مارجن کال کوي او په 100% کې تاسو پیسې مکمل د سپاټ وایلټ د فیوچر وایلټ هغه صفر کېږي سمه ده بله خبر دا چې د دې نه لاندې لیکلی LIQ
پرایس USDT مقصد لیکویډیشن پرایس چې د لیکویډیشن پرایس معنی دا چې ستاسو اکاونټ په کوم حال کې صفر کیږي مقصد کوم ریټ کې صفر کیږي اوس سو د ریټ 0.1198 صحیح ده او په څو کې دلته لیکویډیشن پرایس سو دی 0.288 مقصد په دغه ریټ ته چې کله د دوی ریټ ښکته راغی دومره ته نو ستاسو اکاونټ به صفر شي پیسې به تاسو نه ختم شي یعنی تاسو په اکاونټ کې 1 روپۍ هم پاتې نشي دا د سوځېدو کوم هدف دی دا هغه دی صحیح ده بل چې شی دی ګورئ دلته تاسو بل چې دی انټري پرایس دی مقصد تاسو په دې کې انټري کړې ده بل مارک پرایس دی مقصد مارکیټ اوس په دې کې روان دی نو دغه د دې خبرې دی بل په دې کې څه دي لیوریج دی یو TP ان سیل دی او یو کلوز دی سمه ده اوس TP ان سیل به زه تاسو ته وښیم TP ان سیل کله چې دا تاسو کلیک کړو دلته به دا پوزیشن TP او سیل به کلیک کړئ د دې معنا دا ده دلته تاسو ورته هدف ټاکئ مقصد اوس د دې ریټ څو دی 11,942 که نه 11,50 د دې ریټ دی زه وایم چې زه که چېرته شاید مصروفه شم یو ساعت یا زه خبر نه یم یا ډوډۍ خورم یا چېرته لاړم یا ډیټا کته شو لکه نه یا مشکل راغی نو زه دې ته یو هدف ورکوم چې 0.12 ته چې کله ورسید بس دا د ماته بند شي مقصد ماته به څومره ګټه راکړي $28 ګورئ دلته خو که چېرته دا تاوان کې لاړ یا زه ویده وم یا ما فرض مثال چېرته لاړم کار مې پیدا شو نو ماله د نور تاوان نه راکړي دومره تاوان دې راکړي چې فرض مثال څو ته ریټ راشي 0.11 ته د ریټ راشي مقصد $9 تاوان دې راکړي $9 کله چې تاوان ته ورسېد زما دې بند شي نورې پیسې دې ما نه مه وهي او بس نور به زه موبایل جیب کې اچوم بس چې کله یا ښکته ورسېدو یا که پورته رسېدو یا دې ګټه کړې وه یا زه ویده وم مقصد ماخوستن دی ناوخت دی خوب راځي نو دا دوه شیان ورته ورکړه چې دومره ګټې ته چېرته لاړ بندې شي او که دومره تاوان ته لاړ نو بندې شي نو دغه به تاسو کنفرم کړئ نو دا دې ته TP ان سیل وایي مقصد ټیک پرافټ مقصد ګټه ترلاسه کا TP او SL معنا سټاپ لوز مقصد کوم تاوان دی چې کړی هغه نور بس کا نور تاوان مه کوه نو ما ګوره دا د ټریډ لګولی اوس $1.2 تاوان کې لاړ نو زه به منتظر شم دا انشاءالله بیرته پورته ځي زه به تاسو سره ویډیو بیا شروع کړم چې کله هم ګټې ته راغی زه به دا ټریډ بند کړم او تاسو ته به ګټه وښیم نو دا د ملګرو وروسته له یو څه وخت نه 15-20 دقیقو وروسته زه بیا راغلم او دا د پر مخ روان دی ګورئ ما واخیستو دا د $2 ګټ ته ورسېد چې کله ګټې ته ورسېد که نه ګوره دا نور هم مخکې ځي خو زه بندوم په دې خاطر چې تاسو ته ما یو طریقه وښیم ما لږ منتظر شوم نو دومره ګټه یې راکړله نو دومره پیسې په سپاټ کې تاسو په ایله یو ورځ کې وګټئ خو فیوچر کې دا د 10 دقیقو کې نو دا دومره ورسېده نو که چېرته تاسو اوس غواړئ دا خپل ټریډ بند کړئ نو دلته به راشئ کلوز ته کله چې راغلی دا به کنفرم کړئ او تاسو سره به ټریډ بند شي نو ما سره $100 $26 وو نو دا د ما سره اوس $28 شو نو په 10 دقیقو کې ملګرو ما ته $2 دغه $10 باندې $2 ما ته ګټه راغله خو که چېرته تاسو همدغه $10 سپاټ کې واچوئ تاسو یو ورځ منتظر شئ یا 2 ورځې نو تاسو ته به $1 یا $2 وګټي خو په فیوچر کې نو ډېر عاجل او یعنی ډېر زر تاسو ته هم ګټه درکړي هم تاوان درکړي که چېرته ما دا بند کړی وای برابر دا $3 تاوان ته رسېدلی خو دغه کرنسي ما څېړلې وه ما ته اندازه لګېدله چې دا انشاءالله پورته ځي نو ځکه ما تاسو ته واخیستو تاسو ته مې وښوده چې ګورئ دغه وخت کې ما واخیستې تاوان کې لاړم زه صبر کوم دا ګټې ته ځي ګورئ $2 په دغه 10 دقیقو کې ما ته دوی دغه کرنسي په $10 باندې $2 وګټل نو دغه فیوچر دی او فیوچر باندې کار کیږي اول به زده کوئ د کرنسیانې تاسو لږ وڅېړئ معلوماتو کې ویډیوګانې وګورئ چې څنګه ټیکنیکل انالیسز باندې تاسو ویډیوګانې وګورئ اردو ویډیوګانې پښتو کې نشته سمه ده نو هغې باندې ځان پوهه کوئ او بیا پکې کار وکړئ که چېرته تاسو پوهه نه شئ او تاسو کار وکړئ نو ډایرکټ ټریډ ولګوئ په فیوچر کې تاسو تاوان کوي صحیح ده نو دغه طریقه وه فیوچر او هغه طریقه وه د سپاټ نو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوي وي که بیا هم کوم پوښتنه وه واتساپ ګروپ کې موږ سره تاسو جوین کېدلی شئ زموږ واتساپ ګروپ دلته سیګنل هم که وس مې وشي انشاءالله سیګنل هم ورکوم 1.5
او تاسو تر څو دې باندې بلد شئ نو پوه شئ بیا به سیګنال هم در کوم. نو تر بلې ویډیو په خدای سپارم. د الله په امان خوشحاله سوکاله کامیاب اوسئ.